خان صاحب تاسو په دې جرګه کې تاسو ټولو سیاستوالو ته دعوت ورکړی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب ته بلنه ورکړې ده، زه خبر سوم سراج الحق صاحب ته بلنه ورکړې ده، نورو مذهب پالو ملایانو ته بلنه ورکړې ده. خو په پاکستان کې که موږ وګورو د مذهب پال سیاستوالو هدف یوازې د پښتنو حقونه نه دي. ان په دې جرګه کې تر ډیره پورې به د پښتنو په پښتانه وطن باندې او د پښتنو په حقونو باندې خبرې کیږي. فکر کوئ چې دغه مذهب پال به د پښتنو په همدې مسلو کې درس مذهب حال ته په دې کې سړی ډېر زیات مذهب ته ځان ورکوي. مذهب حال ته موږ قرآن شریف کښېږدو. قرآن شریف وایي اعدلو هو اقرب للتقوى. تاسې عدل وکړئ، تاسې په تقوا ته نږدې شئ. د موږ سره دا بد کېږي سراج الحق صاحب، د موږ سره دا بد کېږي فلانه مولانا صاحب، د موږ سره دا بد کېږي فلانی سړی. دا حق تیره برابر کړه د قرآن په رڼا کې. زه دغه نه کوم، زیاتوب نه کوم چې ما ته خدای راکړی دی ما وطن. پر دې باندې په زرګونو کور زما پلار نیکه مړي کړي دي چې د دنیا قانون، د پاکستان قانون، د اسلام قانون څه وایي. ما ته د خپلو شتمنۍ باندې دونې حق خو راکړه چې زه د خپل مسافر د مسافرۍ سره وګرځم. سر ورته زما ماماګانې خورې زه پروا نه لرم. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې دوی د مسلمان خبره کوي، د اسلام خبره کوي، د پښتانه یوازې د پښتانه خبره نه. مسلمان دی دی که مسلماني داسې کوو، که مسلماني داسې کوو چې سعودي عرب د اسلام مرکز دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته زیږېدلی دی، قرآن کریم هلته نازل شوی دی، مکه شریف او مدینه منوره هلته دي. که د سعودي تیل د اسلام شریک دی، زما د دې شریک. که د سعودي تیل د سعودي دی، بیا زما تیل زما دی. که د دوبۍ تیل د دوبۍ نعمتونه د اسلام شریک دی، زموږ د دې شریک. که دغه د دوی دی، بیا دا زموږ دی. که د ترکي نعمتونه د اسلام نه دي، د ترکانو دي. اسلام خو د خدای اسلام دی. نو بیا زما په دې کې د څنګه معامله راغله، زما غیبت ګرد اسلامي. آخري